سلامونه ګرانو دوستانو، د نن ورځې موضوع مو ده څنګه خپل میړه یا میرمن هر اړخیزه راضي وساتو. دا چې خپل د مشترک ژوند ملګری څنګه موږ راضي وساتو هر اړخیزه، یعنې د هرې نګاه څخه راځو پر دا موضوع به نن بحث وکړو. اول چې دی احترام دی. یو شی چې زه په پښتنو کې متوجه سوی یم، کله چې هلک نجلۍ واده سره وکړي دوی وایي موږ دوه ډېر سره فري یو، موږ ډېر سره ګران یو، موږ ډېر دوستانه یو. نو یو د بل بې احترامي کوي، لکه یو د بل تشکنځل کول، د یو بل پلار تشکنځل کول. دوی ته دا مسخرې یا تمسخر یسي یا داسې یو څه ورته یسي چې دا د صمیمیت یو ډول نښانه ده. نه خیر، دا د صمیمیت نښانه نه ده، بلکې دا بې احترامي ده. او د میړو د معاینې تر مابینځ باید دا رقم بې احترامۍ او تر کنټرول وتلې خبرې ونه اوسېږي. یعنې یو ډول نیمه رسمي روابط باید د میړو د معاینې تر مابینځ موجود وي. دوهم جنسي احترام دی. د میړه او د معاینې تر مابینځ باید جنسي احترام هم وجود ولري. جنسي احترام څخه به زه یو مثال درکړم. د انسان او د حیوان باید فرق واوسېږي. سپی هم بستره کېږي. سپی هم د جنسي رابطې پر وخت ډېر مهربانه وي، ډېر ښه وي، لیکن د هغه وروسته هېڅ توجه نه ورته لري عموما حیوانات. نو زموږ او د انسان او د حیوان تر مابینځ باید په جنسي رابطه کې فرق وي. داسې نه وي چې تاسو مثلا که ښځه یې که نارینه یې دوه ورته وایم چې د جنسي رابطې پر وخت ښه انسان یې، مهربانه یې او هغه مقابل نفر در باندې ګران دی، خو کله چې جنسي رابطه خلاص شول بیا ته نه دا نفر پېژنې، نه د هغه ته احترام لري، نه مینه ورکوې، نه هم کوم بل عاطفي یا د مینې روابط ستاسو په منځ کې دي. نو باید ډېر کوشش وسي چې جنسي احترام هم وساتل سي. یعنې د جنسي احترام یوازې د جنسي رابطې پر وخت نه او د هغه څه تر مخه او وروسته هم موجود اوسېږي. د مینې رابطه او د جنسي رابطې په منځ کې هم باید د انسان او د حیوان تر مابینځ فرق موجود اوسېږي. دا باید هر انسان درک کړي. دریم، مشترک ژوند اسان کار نه دی. هېڅ وخت میړه و مینه چې ازدواج سره وکړي، واده وکړي، نکاح وسي، ژوند پیل سي، دا یو اسانه کار نه دی، ډېر مشکل کار دی. یو پالل غواړي، لکه یو ګل ته چې اوبه ورکوي غټوي، ډېر ژر ګل پچموټ ته کېږي که صحیح پالنه ورته ونه سي. خو هغه کسان چې د ګل په پالنه پوهېږي هغه کولی سي یو ګلدان په کور کې ډېر عمر تازه وساتي. خو دا هر څه د ځان څخه هنر غواړي او کار غواړي، هڅه او تر ځان تېرېدل غواړي. وایي مشترک ژوند هڅه غواړي چې کوشش وکړي او تر ځان به یو څه تېرېږي. هر شی پر ځان مه راپېچه. هر شي کې تمه مه لرې چې یو څوک تا ته ډېره توجه وکړي، تا ته هر څه درکړي. ته هم یو څه ورکوي، په ځینو موارد کې تر ځان تېرېږي. د میړه او میرمنې رابطه د کورنۍ صحت ټاکي. یعنې د هلک او نجلۍ چې واده سره وکړي دا چې دوی دوه څه رقم رویه سره کوي، څه رقم رابطه ساتي، څه رقم فزیکي مینه کوي، څه رقم رواني مینه کوي، څه رقم احساسي مینه کوي. دا د دوی د کورنۍ صحت ټاکي چې په راتلونکي کې د دوی څه رقم کورنۍ اولادونه یې څه رقم په کوم شکل دوی د کورنۍ و دنیا ته معرفي کوي. د نړۍ کې خلک یو بل سره راټولیږي او کار کوي، ژوند کوي، یو څه ته رسېدلی سي. نو د کورنۍ یا د میړو معاینه چې نوی واده سره کوي د کورنۍ د یو د نړۍ هغه اساس تاسو جوړوئ. نو کوشش وکړئ چې د میړو د معاینې رابطه صحیح کړئ. که دا صحیح نه وي تاسو نسئ کولی چې خپل ماشومانو ته راتلونکي ښه کورنۍ واوسېږئ. یا د کورنۍ د باندې مثلا زه ټولنې ته راځم، زه خپل د کورنۍ نمایندګي کوم چې زه څه رقم روزل سوې یم. زه عموما د کور کشره وم، یو څه شاید زما رویه یا څه فرق ولري ځکه چې د کور کشران عموما یو څه نازولي او خو بیا هم که زه هر څومره هم د کور کشره واوسېږم، نازولې واوسېږم، بیا هم هغه برخورد چې زه د انسانانو سره کوم هغه زما په کورنۍ پورې اړه لري چې زما څه رقم کورنۍ وه، څه رقم حالاتو کې زه لوی سوې یم. نو هر میړه مینه باید دې ته توجه وکړي چې خپل میرمن څه رقم وساتي. دا چې ته څه رقم نن خپل میرمن ساتي، ته خپل د راتلونکي نسل او خپل د کورنۍ برخلیک هم ټاکې چې ته د میرمنې سره څه رقم رویه کوې، ستا د کورنۍ برخلیک ټاکل کېږي. واده یو مؤسسه ده، یو پروژیکټ دی، یو دفتر دی چې هغه هدفونه لري. هدف یې دی د فرصت لرل
ته به ګرد عمر فرصت لري خپل د مشترک ژوند ملګري ته بل خبره به رسوي، که په زړه کې چې یو شی یې هغه ته یې ورسوه، ورته تشریح یې کړه، ورته ووایه. دا تمه مه لرئ چې هغه یو روانشناس دی، هغه ستا خاوند یا مېرمن ده. تاسو دا تمه مه لرئ چې هغه چې د روانشناس په رقم ستاسو هر څه درک کړي او په پوه دې سي. بعضې وخت تاسو خبره ورسوئ، ورته تشریح کړئ، ورته ووایئ چې دا مشکلات ستا سره لرم. بل یو کېدل، کله چې تاسو نکاح کوئ کوشش وکړئ چې یو شخص درسره جوړ سي. اکثره وخت دا اوس کې زه ځوانان وینم د مېړو د معاینې پر دا سره جنجال یې وایي زما موبایل ته یې لاس وروړئ. کله چې ته نکاح کوې بیا باید ستا تلیفون کوډ دغه ونه اوسېږي، یو پټ شی یا داسې شی چې مثلا ته وایې چې زما تلیفون زما پرسونل شی دی. هېڅ وخت په ازدواج کې پرسونل شی نشته. نو ستا موبایل ستا د ژوند د ملګري د څخه باید پټ نه وي او هغه ته په زړه کې شک ور وانه اچوې. بل نه بررسي سوی ژوند د کولو وړ وای نه دی، وایي هېڅ وخت ناوخته هم نه دی. یعنې تاسو که خپل ژوند بررسي نه کوئ، دا ژوند مخنیه کوئ ګرځېدلی کې وایي دا ژوند اصلا نه غواړي چې ویې کوئ. خو د دې دپاره چې تاسو خپل ژوند بررسي کوئ هېڅ وخت ناوخته نه دی. هر وخت تاسو کولی شئ چې خپل ژوند بررسي کوئ او خپل ژوند کنټرول کوي چې ما په ژوند کې څه غلطیانې دي، زما د مشترک ژوند د ملګري څه غلطیانې دي، څنګه یې حل کړم. خپل ژوند همیشه په هفته کې یو ځل بررسي کوئ. بل انسانان فیزیکي او کلامي مینې ته ضرورت لري. انسان یوازې دې ته ضرورت نه لري چې ته د جنسي رابطې پر وخت هغه سره ډېره ښه رویه وکړې. نه، انسان 40 ساعته مینې ته ضرورت لري. دې ته ضرورت لري چې ته غوږ ورته ونیسې، خبرې ورسره وکړې. یوازې دا نه دی چې خبرې هم عموما روابط د لاس اړیکو ته هم وایي چې تاسو یو د بل لاس ونیسئ، په ښه نامه یو بل ته ورغږ کوئ. مثلا داسې نه چې ما داسې پښتانه هم لیدل چې معاینې ته په غوا وایي، دا د دوی تر مابین مسخري، غوا، بیزو، حتی یو بل ته ښکنځل سره کوي. نو دا هغه شیان دي چې تاسو باید ونه کوئ. خپل ژوند هره هفته بررسي کوئ او په داسې طریقه سره ژوند وکړئ د مشترک ژوند چې تاسو راتلونکي کې ستاسو شخصیت و ټولنې ته ستاسو د کورنۍ ډول وړاندې کوي. نو د نن ویډیو هم دومره ده. مننه چې دا وخت پورې مو ویډیو وکتل.